نو داسې کار وشه نه بلکې بیګا ماښام چې انور راته ټلیفون وکړو دی نور کله راځي هلته خو بیګا یې وې داسې ده چې محمد عابد خان ټلیفون وکړو چې زه په موټروی را روان یم او درځم هلته به شپه کوم که نه او بیا سهار به داسې چکر مکر ولګوو نو ما ته یې وی چې ته هم راشه نو ټول به ګپ هم ولګوو شپه به هم وکړو یو ځای زه هم لاړم نورالامین صاحب نو هلته مونږ یو ځای شپه وکړه د انور په بیټک کې انور مانیروال او بیا چې سهار پاڅېدو نو څوک خو ته ناشته وایي مونږ خو ته چای او پراټه وایو صحیح ده نو چې هغه وکړو نو بس بیا ما ورته وایي زه کور ته ځم او تاسو راځئ نو زه خپل چم ته رالم او دی بیا ما پسې راله ویل لکه نورالامین صاحب سره نه ځو نو باران ورېده داسې پشم ما وی ولې نه ځو یار بس روان شو د نورالامین صاحب سره لاړو چې هلته لاړو نو د نورالامین صاحب کاکا هلته ناستو ترې او هغه به اوس زه وامه د څلور نیمو شلو کالو وي خو چې مونږ لاړ شو ډېر خوشحال شي بلکې ډېر زیات خوشحاله شي مونږ پیژنې ډېره وو وایي چې تاسو اوس کم راځئ یو بهرحال د هغه زامن هم ناست و دی هم ناست و دی خو وراره دی ما دی ته ویم یاره کاکاجي هغه ځای ناست و مونږ دې ځای خپل ګپ لګو ما ده باندې ژوند ماښام راغلی دی دی اوس چې کوم دی نو مونږ ته ګوري د ده زړه غواړي چې زه دغه ځای ته لاړ شم دی سره ګپ ولګوم زړه یې کېږي خو نه راځي بهرحال چې کوم دی نو ما د ژوند ماښام پرې راغلی او دا په مونږ باندې هم را روان دی نو را روان دی که نه نورالامین صاحب بالکل داسې ده چې مونږ باندې مازیګری دی کوز مازیګر او په هغه باندې ماښام بالکل تاسو ما ته چې عابد ټلیفون وکړه نو زه پروت وم لا په کټ کې زه چې دغه نه راغلی یم یونیورسټي نه تاسو ته پته هم ده نو زما روټین داسې دی چې زه سهار مونځ وکړم زه او کور واله نو مونږ بیا ناشته 10-11 بجې ناشته یا د چای سهار چای چیسکو نو زه په هغه روټین کې پروت وم او وجه دا وه چې زما د شپې طبیعت هم خراب و لکه ما ته د فراسټریټ لکه عمر هغه کیسې دي نو لکه فراسټریټ څه مسله هم ده لږه نو هغه دې کې چې هغه ټلیفون وکړو نو زه ډېر زیات اکړیا را پاڅېدم او په وجود مې لږ بوج هم خو چې تاسو راغلی نو هغې سره لږ مې طبیعت ښه شه هلته بیا چې دا خبره وشوه چې یاره ځو لږ ساعت کېناستو چای مې اوس کله ګپونه لګول نو بیا چې تاسو ووایي چې یاره عزیز وایي چې ځو منان فارم هاوس ته ځو منان فارم هاوس ته ځو نو زه په دې خوشحاله شوم چې لکه هغه د خلیل جبران خبره ده کوي پرون یاد نن حقیقت او سبا خوب دی نو دا پرون یاد دا ماضي چې دا کم خلکو سره کم ځایونو سره د بنده تړلي نو بنده هغې ته لړ شي لکه همدغې کې خوشحاله هم شي نو زه چې دلته مونږ رالو د فارم هاوس ته دا اوس نوی جوړ کړی دی د منان بای نو مونږ خو زاړه یو خو دا ځای نوی جوړ دی نو دې بیا دا چې دلته کې داسې دی چې د فطرت دا غېږ چې دا ډېره خوږه غېږ ومي لکه ته یقین وکړه چې زما نه هغه خپله لږه لږه ناروغتیا پکې هېره شوه زه غرمه ډوډۍ نه خورم مونږ ډوډۍ هم ښه بلا وخوړه هغې وجه هم دا ده چې لکه هغه دته مې په لاره خبره کوله منان بهی ته ما د روس یو فلسفي دی هغه وایي چې علم په کتابونو کې دی عقل په انسانانو کې دی او ژوند په محفلونو کې دی نو نن مونږ هغه زوړ یار وایي ځین کړی هسي نن مونږ لکه ډېر وخت پس خصوصا منان سره نو یو بل ته لږې لږې ګیلې هم وکړې او په لاره باندې ځکه چې زه د سر راتلم نو بیا یو بل ته مونږ رښتیا ګیلې هم وکړې نو دې سره دا وایي چې لکه بنده تازه شي لکه څنګه چې د انسان دا روح چې دی که نه دا د روحاني رشتو باندې آباد دی یعنې کومې چې جذبې دي نو یو بل دا چې دا ځای دومره ښایسته دی د نیچر غېږ ده نو زه بیا اگر چې دی اوس خو دغه مونږ سور لګو نو بعضې وخت کې خبره یاده شي نو دا دغه چې دی که نه د ایمرسن د دې دغه یو صوفي غوندې لیکوال دی چې د شیخ سعدي او دی نه هم ډېر متاثر و نو هغه یو خبره کوي وایي چې په کومه ورځ چې زه د کلي نه یا د ښار نه وځم د دې شور او دغه نه او د نیچر په غېږ کې کومه ورځ تېره کړم نو هغه ورځ په ما د الحاد نه تېرېږي ځکه چې په ونو بوټو کې او په دې
پاڼو کې د پاڼو په رګونو کې ماته خدای ښکاري. نو د نیچر دا غیږ چې ده نو یو پله دا خو چونکې ډومبی غیږ د انسان د دې نه سفر هم شروع کړی دی لکه د مور غیږ چې بیا دا چې دا د زه اکثر دا خبره کوم چې دا د خدای پاک اینا منګز دی. څنګه چې بنده د چا سره مینه کوي او د هغې بنده اینا منګز راوالي نو هغه د هغه بوی ته وله راځي. داسې دا نیچر چې دی نو په دې کې بنده ته خدای پاک ښکاري. نو نن موږ یو پله ملګري یو ځای شو او داسې بې تکلفه ملګري لکه چې ته ورته هغه بربنډ مجلس چې دی ورسره وي چې هېڅ دې پټ ني نو دا ډېره لویه تحفه ده د خدای پاک. ډېر بدقسمته دی هغه کس زه وایم چې د هغه یار نشته د هغه دوست نشته داسې ملګری نه لري چې د زړه خبره ورته وکړي. نو شکر دی خدای پاک دې موږ ټول ملګري ژوندي لري او چې دا ماښامې موږ هم یو ځای تېر کړو د ژوند او دا ښه شوه چې دغه فارم هاوس جوړ کړه نو دا زمونږ د بوډاوالي د ناستې ډېر ښه ځای هم دی. ډېر ښه دا به ډېر بهترین دی. ته هم بیا به چېرته ځو ځان خپله مخکې غم کوو مطلب دی چې هلته به وینو ځان له مرچکي کرو سبزي به کرو نو موږ به د نیچر سره یو ځای یو لږ ډېر ژوند به ښیي. خدای دې تا کې سخیتوب پیدا کړي. امین. نه څه خو پکې شته خو د دې نه سیوا د دې نه سیوا دې پکې پیدا کړي. خبره چې وکړه نو یو خبره راته رایاده شوه لکه دا زمونږ مشران به په حجره کې کېناستل